د جرمني ژبې د رسمي زده کړو له پیل نه مخکې دا 3 وړیا کورسونه حتما پای ته ورسوئ. که جرمني ته نوي راغلي یاستئ، په لاره هستئ او یا هم هوډ لرئ چې راسئ، هیله ده دا کورسونه ستاسو د ژبې زده کړې شته او راتلونکې ستونزې تر ډیره کچه راکمې کړي. جرمني کې د ژوند د پیل لپاره د جرمني ژبې زده کړه یو اساس دی. د جرمني ژبې زده کړه یو څه هڅه غواړي ترڅو زده شي. که څوک رسمي راغلي وي، هغوی ته په یو کورس کې د ونډې اخیستلو لپاره له بنف نه یو اجازه لیک ته اړتیا ده چې دا اجازه لیک تقریبا تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي ترڅو پورې یو کس ته ولیږل سي او هغه نفر په کورس کې ونډه واخلي. هغه کسان چې د پناه غوښتنې لپاره راغلي او په هیمونو کې دي، هغوی دپاره کیدای سي دا نور هم وخت ونیسي، یعنې وخت ډیر اوږد سي. که غواړئ چې د وخت نه مو ښه استفاده وکړئ او وخت مو ضایع نه سي، د رسمي کورسونو د شروع کېدو پورې تاسو دا کورسونه حتما پای ته ورسوئ ترڅو پورې تاسو هغې کورسونو ته آماده کړي. دا کورسونه کیدای سي ډېر اغېزناک هغو کسانو ته واوسي چې لیک لوست نسي کولای او یا هم په لاتیني تورو باندې سم لوستلو ته تیار نه وي، یعنې نسي کولای په انګلیسي ژبه باندې یا ایټالوي ژبه یا هر هغه ژبه چې لاتیني توري ولري لیک او لوست وکولای سي، نو دا به ورسره ډیر کومک وکړي ترڅو پورې دا شته ستونزې له منځه لاړې سي. کم عمر یو څه ډیر وي او یا په کور کې ناستې میندې وي، دوی هم کولی سي تر ډیره یو څه له دې کورس نه زده کړي. د کورس جوړښت همداسې ده چې ټول وکولای سي ترې یو څه واخلي او په راتلونکي کې ترې ګټه واخلي. که هغه د کورسونو پیل وي او یا هم د کار پیل وي، کولی سي د دې کورسونو نه یو څه ځان سره یوسي. ولې دا کورسونه اړین دي؟ کله چې ستاسو رسمي کورسونه شروع کیږي، رسمي کورسونه داسې نه دي چې تاسو ته A B C یا هم الف ب تاسو ته زده کړي یا تاسو ته 1 2 3 زده کړي. هغه کورسونه که شروع کیږي نو د خبرو اترو نه شروع کیږي. تاسو سره به لیک لوست کار کوي، خو تاسو باید آماده اوسئ چې ښه لیکل وکولای شئ، د استاد په خبره باندې څه ناڅه پوه سئ. زما له تجربې نه او ډیرو سره چې خبرې کړي دي، له اوله تر 3 هفتو پورې خو تاسو په کورس کې په هیڅ شي باندې نه پوهیږئ. که پوهیږئ هغه هم ډیر لږ وي، نو دا خبره کیدای سي ډیره بده اغیزه په تاسو باندې وکوي او ستاسو هغه هڅونه چې ده هغه تر اثر لاندې راولي. نو ښه به دا وي چې دغه کورسونو کې حتما ونډه واخلئ او دا کورسونه پای ته ورسوي. دا کورسونه وړیا دي، جوړښت یې ډیر اساسي سوی، یعنی ډیر ښه سوی ده. کولی سي له ABC نه تاسو زده کړې خپلې پیل کړئ او تر آمادګي پورې ترڅو پورې چې تاسو کورسونه شروع کیږي له دې درس استفاده وکوئ. دا درسونه تقریبا کیدای سي 90 ورځې وخت ونیسي، خو تاسو یې له هغې نه مخکې هم کولی سئ پای ته ورسوئ. څومره چې ستاسو وړتیا وي هغومره زیات درسونه کولی سئ تاسو وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. خو زما اند دا ده چې تاسو وکولای سئ ښه الماني ژبه زده کړئ، نو ورو ورو مخته لاړ سئ. دا کورسونه د جرمني ژبې د تورو نه شروع کیږي، ورسره شمیرې دي چې تاسو وکولای سئ خپله د تولد نیټه یو چیرته وي، د زیږد نیټه یو چاته ووایي او هغه لیک لوست وکولای سئ. بیا ورځنۍ چارې چې د په هغې باندې پوه سئ، په کور کې کوم مواد شته ده، زه چا نه څه راوغواړم چې دپاره چیرته لاړ سم، چې ما ته دا شی پکار دی زه چیرته لاړ سم. دا کورسونه په دې کورس کې دغه ټول شیان په پام کې نیول سوي دي او کولی سئ ترېنه استفاده وکوئ. د ښه پیل لپاره هیله ده دا درسونه وګورئ او تر پایه پورې موږ سره اوسئ. کورسونه به وخت په وخت باندې له راروانې جمعې نه یوټیوب ته اپلوډ کیږي او تاسو کولی سئ په سوشل میډیا چینلونو کې هم موږ سره مل سئ، لکه واتساپ دی، ټلګرام دی او فیسبوک ګروپونه دي چې وکولای سئ خپلې پوښتنې هم راولېږئ. او د دې کورس بله ځانګړنه دا ده چې دا خپل کتابونه هم لري، کتابچې هم لري. تاسو کولی سئ له لینکونو نه یې ترلاسه کړئ او خپله زده کړه پیل کړئ. د لا بریاوو په هیله ښه وځلیږئ، ښه پیل ولرئ. تر بیا ښې چارې.